زموږ د خوست او لوی پکتیا مسافرو لپاره یو ښه زیری لرم. هغه دا دی چې کامیر هوایي شرکت په لومړي ځل د راتلونکي میاشتې 2 تاریخ څخه مطلب د جون میاشتې 2 تاریخ څخه د خوست څخه دوبۍ ته او دوبۍ څخه خوست خپل پروازونه پیل کوي. دغه ترڅنګ د خوست کابل خوست پروازونه هم په خپل تقسیم اوقات کې ورکړي دي، خو هغه ته مونږ لومړی ځل نشو ویلي ځکه چې په خو هم د یاد هوایي شرکت له لوري تر سره شوي دي. خو کوم چې د خوست څخه دوبۍ ته او دوبۍ څخه خوست دي نو هغه به د یاد هوایي شرکت په تاریخ کې لومړی ځل شي چې دغه پروازونه تر سره کړي. اوس به راشم د تقسیم اوقات یا وختونو په اړه معلومات درکم. په حال کوم تقسیم اوقات چې کامیر هوایي شرکت له لوري خپور شوی دی نو هغه خو په هفته کې 2 پروازونه ښودل شوي دي. هر یک شنبه یا دوهم په ورځ به لومړی پرواز تر سره کیږي او هر پنجشنبه یا شپږم په ورځ به دوهم پرواز تر سره کیږي. د کابل څخه خوست سهار په 9 بجو الوتکه پورته کیږي او په خوست کې 9 بجې 15 دقیقې بخښته کیږي. بیا د خوست څخه دوبۍ ته سهار په 8 بجو 15 دقیقو الوتکه پورته کیږي او دوبۍ کې به 11 بجو 15 دقیقو باندې ښکته کیږي. بیا د دوبۍ څخه خوست پرواز به 1 بجې 15 دقیقو باندې پورته کیږي د ماسپښین یادومه او په خوست کې به 15 بجې 15 دقیقې ښکته کیږي. دغه ترڅنګ د خوست څخه کابل ته پرواز د ماښام په 6 بجو 15 دقیقو باندې پورته کیږي او کابل کې به په 9 بجو 15 دقیقو باندې به ښکته کیږي. ما مخکې درته ویل چې دغه تقسیم اوقات په حال د کامیر له لوري خپور شوی دی. شاید دغه تقسیم اوقات کې کوم بدلون سره شي، خو په حال خو هم د تقسیم اوقات ته کوم بدلون سره راغی نو هغه په اړه به زه هم تاسو ته معلومات خپاره کوم. واقعا دا یو ډیر ښه خبر دی، خو ګورو به چې دا پروازونه به دوام ولري او کنه ځکه چې مخکې ډیر پروازونه پیل شوي دي خو بیا ځینې د حالاتو له وجې یا ځینې د مسافرو کمښت له وجې پروازونه کینسل کیږي یا نه دي تر سره شوي. خو دغه پروازونه به موږ ګورو چې جریان به ولري او کنه. وختونه خو ټول ما تاسو ته بیان کړ، که بیا هم کوم څوک نه وي پوه شوي دغه سکرین باندې وګورئ، د ویډیو درته ودروئ نو دې څخه زده کولی شئ. نور که کوم نوي اپډیټ یا کوم نوي معلومات دې په اړه راتلل هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ. مننه.